د متلونو کیسې له خپل وطنه ګل وطنه کتاب څخه. د کتاب لیکوال عبدالنافع همت، ویاند او چمتو کوونکی سیدالدین. متل دی وای نر یم نه دروزم. وای چې یوه ښځه کونډه سوه، له ورونو او نورو خپلوانو یې غوښتل چې واده ورسره وکړي، خو د دې په خپلوانو کې څوک نه خوښېدی. اخر یې تر برونو او د قبیلې مشرانو ورته وویل چې که په خپلوانو کې له چا سره واده کوې ښه دی، کنې له پردي سړي سره واده نسې کولی. خلکو چې د کونډې د خپلوانو اخطار ولید، نو چا زړه نسوی کولی چې کونډې ته مرکه ور واستوي. له دې کلي څخه ډېر لرې یو خان اوسېدی. څو میاشتې کېدې چې ښځه یې مړه سوې وه. په خپله سیمه کې چې یې هر څونه وکتل، نو د ځان لپاره یې د خپلې خوښې ښځه پیدا نه کړه. یو چا ورته وویل چې په فلاني کلي کې ډېره ځوانه او ښایسته کونډه ناسته ده. خان چې دا خبره واورېده، نو سمدلاسه یې یوه بوډۍ پیدا کړه او کونډې ته یې په مرکه ور واستول. بوډۍ کونډې ته د خان ډېر صفتونه وکړل او ورته ویې ویل چې خان غواړي ستا سره واده وکړي. اوس نو ته ووایه چې څنګه دې خوښه ده. کونډې وویل چې زه له ځان خان سره واده کوم، خو مشکل دا دی چې زما لیورونه او تربرونه اجازه نه راکوي چې د بل قوم له سړي سره واده وکړم. بوډۍ ورته ویل چې ته یې غم مه کوه، خان به پټ راسي او کور ته به دې بوځي. بیا چې ستا لیورونه او تربرونه هر څه وکړي، په خان یې زور نه رسیږي. کونډې چې دا خبره واورېده، نو بوډۍ ته یې وویل چې سمه ده. بوډۍ خان ته راغله او د کونډې خبره یې ورته وکړه. خان هم سمدلاسه آس زین کړ او د شپې په تیاره کې یې له څو ملګرو سره ځان د کونډې کور ته ورساوه. کونډه یې پر آس راسپره کړه او خپل کور ته یې راوسته. سهار چې د کونډې تربرونه خبر سول، نو ډېر درد ورغی. سوټې یې راواخیستل او د خان سیمې ته راغلل. ګوري چې خان په یوې داسې لویه کلا کې ناست دی چې کلا ته ورختل اسمان ته ختل دي. خان له توپک سره د کلا برج ته وخوت او خلکو ته یې وویل چې که هر یو کلا ته راوخوت، نو پر سر به یې وولم. خلکو چې د خان کلا ته وکتل، نو هیڅ چا زړه نسوی کولی چې کلا ته په زور ور وخیږي. کله چې یې په زور څه له وسه پوره نسوه، نو غوښتل یې چې خان پر غیرت راولي، یو وار یې له کوره راوباسي او بیا جزا ورکړي. هغه و چې یوه ځوان په زور ورناره کړه: ای بې غیرته خانه، ته په کلا کې ناست یې او ځان ته غټ غټ وایې، که نر یې نو د باندې راووځه. خان ورته ویل چې زه یوازې یم او تاسې 20 نفره یاست. که یو په یو جنګ را سره کوئ، نو رامخته سئ، او که داسې نه وي، زه لیونی نه یم چې په یوازې سر له 20 نفرو سره جنګ وکم. په دې وخت کې بیا یوه ځوان ورته ویل: که نر یې نو د باندې راووځه. خان د کلا له برج څخه سر ورته راویست او په خندا یې ورته ویل: نر یم نه دروزم. یادونه: دا متل په کندهار او جنوبي پښتونخوا کې ډیر ویل کیږي. کله چې یو څوک خپل سیال ته ماته نسی ورکولی او غواړي چې هغه راوننګوي، پر غیرت یې راولي او په دې ډول یې د خپل واک او نفوذ له سیمې څخه راوباسي او بیا برید ورباندې وکړي، نو هغه دا متل ورته وایي. د کتاب لیکوال وایي چې دا کیسه مې په 1490 شمسي کال د لیندۍ د میاشتې پر 14مه نیټه په کابل کې له نامتو افغان مفکر او سیاستوال ښاغلي پوهاند ډاکټر اشرف غني احمدزي څخه د هغه په کور کې اورېدلې ده. څه ښه یې ویلي دي: نر یم نه دروزم.